السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام فارمیسی چینل ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د نن ټاپک د اګمنټین ګولۍ 650 mg باره کښې دی. دوستانو اګمنټین ګولۍ کښې دوه فارمولې دي. انډیکیشن یا استعمال د اګمنټین دا نمونیا کې ښه کار کوي. نمونیا یا سینه بغل، د غوږ په انفیکشن کې، د پوستکي په انفیکشن کې، د پښتورګو او د مثانی په انفیکشن یا تکلیف کښې، په زخم کښې، په ستوني کې کله چې ستوني خراب وي، په دې ټولو کښې بهترینه کار کوي. دا جیسکې کمپنۍ د اوریجنل کمپنۍ ده. مقدار د خوراک یا ډوز: سهار ماښام یو ګولۍ تر ډوډۍ وروسته، یو ګولۍ سهار، یو ګولۍ ماخستن تر ډوډۍ وروسته. د 650 mg ګولۍ چې تر 15 کاله پورته کسان پې خوري، چې تر 15 کاله کم وي هغه باید 315 mg ګولۍ خوري. یو ګولۍ سهار او یو ماخستن له ډوډۍ وروسته. ساید افیکټس د اګمنټین یا تاوانونه د اګمنټین: اومیټینګ خواګرځۍ پیدا کوي، د سر درد پیدا کوي، عملونه پیدا کوي، د نس درد پیدا کوي، سکین ریش، د پوستکي ریشز کله کله پیدا کوي. د ټول دوستانو څخه خواست دی چې سلام فارمیسی چینل سبسکرایب کړي، ویډیو لایک کړي او شیر کړي له نور دوستانو سره.